تازه کړي دې وخت کې یو کس په ښکاري کې ولاړ هغه ورته راشي ورته ووایي بیا چې دا اور کله کمزورې شي دا بیا هلته ودرېږي بس په دې ننداره شو دا څنګه څه مسله ده هغه چې انګر بیا اور کله تازه کړي هغه بیا راشي بیا یې ګوري چې اور کمزورې شي بیا راشي ده ورته اشاره کړه ته دلته راشه ته څوک یې هغه وویل چې زه خو طالب یم ته څه کوې چې قرآن یادوي او د الله کتاب یادوم د الله دین یادوم علم زده کړه پسې راغلی ته څنګه اور تازه شي ورته راشې او چې اور کمزورې شي بېرته راشې وایي ما سره د رڼا شی نشته چې زه به قرآن زده کړم علم کتاب زده کړم او کله چې دی دا اور تازه کړي زه راسم حروف صحیح کړم او بیا چې دا اور کمزورې شي هغه هلته ځان سره کتابونه او بیا چې کله اور تازه کړي بیا ورته راسم نو ځان سره یې سوچ وکړو سلطان محمود غزنوي چې ته خو د ملک باچا یې او یو سړی چې د الله کتاب زده کوي او هغه د رڼا انتظام نه لري او ته یو معمولي ګرد چې راوتی یې د سرو زرو ډېوه په لاس کې ده ته به قیامت کې الله ته څه وایې نو خادم چې ویل چې هلکه دا ډېوه ورکړه طالب ته ډېوه ورکړه ورپسې ته نور یخني ته بار مه راوځه خپل جومات کې کوټه کې هلته کښېنه او خپل سبق ووایه او تا ته به دلته نور تېل راځي او دا د سرو زرو ډېوه ده پام پرې کوه څوک یې نه لوېږي بېرته ګش یې پرېښود راتاو شو خپل ځای ته مقر ته راغی او چې څه ناسته خوب یې ولید په خوب کې ورته جناب محمد مصطفی سلام راغی او څه ورته وایي چې محمود سبکتګین زویه الله دې ستا بښنه وکړي تا زما د وارث د رڼا انتظام جوړ محمود سبکتګین زویه الله دې ستا معطرف نصیب کړي الله دې ستا بښنه وکړي تا زما د وارث لپاره د رڼا انتظام وکړي درې واړه مشکوک چې ده سره په ذهن کې وو درې واړه ورته حل شو درې واړه یو دا چې جناب محمد مصطفی سره فرمایي چا چې زه په خوب کې ولم باطل قوارې وکړم زما په څېر باندې بل شیطان شي دویم دا جناب محمد مصطفی سره ما باندې مغفرت دعا وکړه او دریم د پلار نوې مرته واخلې چې سوچ مه کوه حلالونه یې د پلار نوې مرته واخلې زما محترم وروڼو علماء کرامو د دین لپاره ډېرې قربانیانې کړې دي ډېرې سرښندنې یې کړي او جومات کارګزاري بیانوله چې موږ روسیې کې هغه ماشین ولیده چې هغه ماشین کې 200 علماء کرام واچولي وو ختم کړي وو هر چېرته د باطل مقابله علماو کړې هر چېرته د حق اواز علماو اوچت کړی ده او په مرګ د ځمکه باندې د علماو نه اوچت مقام بل څوک نه لري دا د یو نبي وارث نه بلکې د ټولو انبیاو وارثان دي موږ ته پکار ده چې موږ په ټولو مسایلو کې د علماو نه پوښتنه وکړو د ژوند په ټولو مسایلو کې موږ د علماو نه په پوښتنه باندې خپله زندګي تېروو په مړي کې په واده کې دوکانداري کې د علماو نه پوښتنه وکړو زمینداري کې د علماو نه پوښتنه وکړو تجارت کې د علماو نه پوښتنه وکړو هر مسله چې زموږ په طریق زده کې باندې راځي د علماو نه په پوښتنه سره موږ خپل ژوند تېر زموږ ژوند به بیا دا په طرز او طریقه د پیغمبر راشي او زموږ خپله زندګي دوکانداري په خپل فکر باندې مخکې وړو زمینداري په خپل فکر سره مخکې وړو تجارت په خپل فکر سره مخکې وړو نو زما محترم وروڼو بیا به زموږ په تجارت کې خیر نه وي حدیث پاک کې راځي الله دې په هغه تاجر باندې رحم وکړي څوک چې په خپل تجارت کې نرمي کوي او الله دې په هغه اخیستلو کې رحم وکړي کوم انسان چې په اخیستلو کې نرمي کوي دعاو لپاره هم اخیستلو کې دې دعا کړې هم یې خرڅوونکي ته دعا کړې او چې نرمي پکې وي څه پکې وي نرمي پکې وي ورو د قیامت ته او الله دې خوشحاله کړه
چې بازار خو ډېر د بل ځای وګوره او اخیستونکي نه هم په کار باندې چې څومره ظلم ده او دا ظلم هم شروع کړی او تاسو ته دا ظلم ده او خلکو نه پستو کې بس چې ورور ما کې ماته ښکاري چې